أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 222. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى یو بل حکم بیانوي. د هغه ځای څخه چې نوې باب شروع سو، که ستاسو یاد دي هلته مو وویل چې دا باب البر دی. د دې ځای څخه شروع بیا د سورت تر پایه پورې یو بل باب خلاص سو چې په دې کې به احکام د شریعت مقدسه بیانېږي. د هغه ځای څخه را شروع دغه 19 حکم دی چې الله عز وجل بیانوي، او دا حکم د حیض په اړه باندې دی، یا هغه میاشتنی ناروغي چې وښځې ته په میاشت کې پیښیږي. د دغه حیض د ناروغي اړونده حکم دی. دغه میاشتنی ناروغي چې ښځې ته پیښیږي د دې په اړه باندې چې په دې آیت کریمه کې حکم بیان شوی دی، تاسې څو خبرې په نظر کې ونیسئ. لومړی خبره ده چې د دې آیت کریمه شان نزول بیان کړو. دوهم دا چې دغه میاشتنی ناروغي وښځې ته پیښیږي د دې په اړه باندې ځینې احکام بیان کړو. او دریم دا چې په دې آیت کریمه کې تفسیر او ترجمه څه ده دا به بیان کړو. مخکې تر دې چې د آیات کریمه لا نازل شوی نو، په کفارو کې متعدد احکام وه. بعضو خلکو دا عادت درلودی چې کله به ښځې ته میاشتنۍ ناروغي پیښه سوه، دا ښځه به یې نجسه بلل، د دې سره به یې ناسته جایزه نه بلل، د دې د لاس خواړه به یې جایز نه بلل، د دې سره به یې خبرې کول جایز نه بللې، بلکې دا به یې په یو خاصه او جلا کوټه کې بندي کړې وه، هلته به یوازې اوسېدل. او بعضو خلکو یهودیانو نصرانیانو بیا نورې متعدد عقیدې درلودې چې په هغو کې یوه خبره دا وه چې نصرانیانو نصاراو د حیض په وخت کې د ښځې سره جماع کول جائز بلل. بعضو به بیا دا عادت درلودی چې د حیض په وخت کې به د ښځو سره لواطت کاوه. او دې ته ورته ځینې خبرې نورې هم وې چې مبارک صحابه راغلل، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، دغه د حیض ناروغي چې ښځو ته پیښیږي په دې اړه باندې شرعي حکم څه دی؟ د الله عز وجل هدایت او ارشاد څه دی؟ الله تبارک وتعالی د آیت کریمه نازل کی او په دې آیت کریمه کې وفرمایل چې دغه مبارک صحابه به ستا څخه د حیض په اړه سوال وکړي، ته ورته ووایه چې دا د نجاست یو ضرر، یو د تکلیف شی دی، نو تاسو د ښځو څخه لیرې اوسئ، یعنې جماع مه ورسره کوئ تر څو چې دا ښځې د حیض څخه پاکې سوي نه وي. د آیت کریمه نازل شو. نصاراو چې جماع جائز بلل هغه حکم ایرت کی. یهودیانو یا ځینو مشرکانو چې بیخي خبرې ورسره ناجائز بللې دا ایرت کی. او یا ځینو نورو خلکو چې بد رواجونه درلودل لکه لواطت هغه ایرت کی. دا خو د دې آیت کریمه شان نزول شو. اوس د دې ناروغي اړوند احکام څه دي؟ د ناروغي اړوند احکام دا دي چې دا میاشتنۍ ناروغي دا هرې ښځې ته په میاشت کې یو ځلې راځي. په دې کې د الله عز وجل حکمت دی، په دې کې مصلحت دی. کله چې دغه ناروغي د ښځې ته راغلل، دا ښځه به په دغه شپو کې لمونځ نه کوي، په دغه شپو کې قرآن عظیم شان ته لاس نسی وروړلی، او په دغه شپو کې د خاوند جماع ورسره جائزه نه ده. په دغه شپو کې زیارت طواف نسی کولی،
البته عام اذکار ویلی سي، ذکر کولی سي، سلام ویلی سي، د سلام جواب ویلی سي، او د لاس خواړه یې پاک دي، خوله یې پاکه ده. که چیرې ماشوم ته شیدې ورکړي څه خبره نشته پکښې، ځکه انسان الله عز وجل صاحب کرامت پیدا کړی دی. د انسان پسخورده یعنی ناړه او خوله دا که سړی د جنابت په حالت کې وي، حتی که یو سړی کافر وي چې پر بدن یې بل نجاست نه هم پاک دی. او که چیرې قرآن عظیم شان تلاوتوي د هغه اجازه ورته نشته، نه به لاس قرآن عظیم شان ته وروړي او نه به په خوله باندې قرآن عظیم شان وایي. البته د تعلیم په اړه باندې که یوه ښځه معلمه وي او یا ښځه متعلمه وي، په دغسې صورت کې علماو یوه حیله جوړه کړې ده. هغه حیله دا ده چې په یوه ساه دې بشپړ آیت نه وایي، نیم آیت که په یوه ساه ووایي، هغه نیم آیت که په بله ساه ووایي، پروا نه کوي. بله خبره دا ده چې دغه د حیض ناروغي زموږ پر مذهب باندې یعنی حنفي مذهب باندې هغه لږه اندازه یې 3 ورځې ده. که یوې ښځې ته یوه شپه یا 2 شپې کومه ناروغي ښکاره سوه، بیرته ورکه سوه، نو دا دې پوه سي چې دا حیض نه دی، کومه بله ناروغي ده، لمونځ به کوي. او همدا ډول هغه لوړه اندازه یې 10 ورځې ده. تر 10 ورځې که ناروغي زیاته سوه، هغه حیض نه بلکې استحاضت یا کومه بله ناروغي ده، دا ښځه به خپل لمونځ کوي، روژه به نیسي. بل حکم دا دی چې په دغه شپو کې که چیرې ښځه لمونځونه نه وکړي، هغه لمونځونه بېرته راګرځول نه غواړي. خو په دغه شپو کې که د رمضان المبارک میاشت برابره سي او روژې وخوري، د هغو روژو قضا بیرته ورباندې سته. وجه دا ده چې دا لمونځونه هره ورځ وي، په شواروز کې 5 لمونځونه وي، نو که چیرې دا ښځه مکلفه سي په لمونځو راګرځولو باندې، دا به په حرج او تکلیف کې واقع سي. بیا به لمونځونه ځینې ګډ وډ وي، هره میاشت به د 10 د 8 ورځو یا د 7 ورځو لمونځونه د دې پر ذمه پاتې وي چې دا په هغو لمونځو راګرځولو اخته وي، ټول به ځینې ورک سي. حرج او تکلیف به وي او په روژه کې تکلیف نشته، ځکه دا په کال کې یوه میاشت راځي. او بل حکم دا دی چې دغه ښځه چې میاشتني ناروغي ورته پیښیږي، دا یوه مفتدعه ده او یوه معتاده ده او یوه متحیره ده. مفتدعه ښځه هغه ده چې د لومړي ځل لپاره دغه میاشتني ناروغي ورته پیښه سي. که چیرې د لومړي ځل لپاره د دې د ناروغي پیښه سول او تر 10 ورځو واوښتل، د دې عادت 10 ورځې حسابل کېږي، هغه بلابود ورځې د دې ناجوړي بلل کېږي. هغه ناجوړي چې مانع د لمانځه نه ده. او که چیرې ښځه معتاده وه، عادت یې هره میاشت 7 ورځې یا 8 ورځې یا 6 ورځې وو، هره میاشت ناروغي ورته راتلل، خو دا یوه میاشت یې ناروغي تر خپل عادت ډېره سوه، نو که چیرې پر 10مه ورځ ودرېدل، د دې دا ناروغي 10 ورځې حسابل کېږي. او که تر 10 ورځې واوښتل، بیرته هغه د عادت ورځو ته ناروغي ردېږي، دا بلابود د عادت تر ورځو دا استحاضت یا کومه بله ناروغي بلل کېږي. متحیره هغه ده چې د هغې څخه د عادت ورځې ورکي او ناروغي یې ډېره وي، نو د دې دپاره د اولې 10 ورځې حیض ګڼل کېږي، وروسته بیا 15 ورځې طهر بلل کېږي، بیا 10 ورځې حیض د دې بلل کېږي. او بل حکم دا دی که چیرې یوه ښځه حامله وه، حملداره ښځه وه، هغې ته میاشتني ناروغي نه راځي، که احیانا ناروغي راغلل، هغه حیض نه ګڼل کېږي، دا به خپل لمونځ کوي. بل حکم دا دی چې یوې ښځې ته که ناروغي راغلل، د ناروغۍ څخه پاکه سوه، 10مه ورځ یا 12مه ورځ بیا ناروغي ورته پیښه سول، هغه حیض نه بلل کېږي، هغه استحاضت بلل کېږي، ځکه د طهر یا د هغه ورځو چې پاکې دي د هغو لږه اندازه 15 ورځې. که تر 15 ورځو کمه ناروغي راغلل، دا ښځه به خپل لمونځ کوي، روژه به نیسي که میاشته روژه. او بل حکم دا دی چې احیانا که چیرې ښځه د حج یا د عمرې په سفر ځي، ناروغي ورته پیښه سي، نو په دې صورت کې به دا احرام تړي، د احرام جامې به واغوندي، د احرام نیت به وکړي. البته هغه نفل چې د احرام دپاره کېږي هغه به نه، تلبیه به ووایي، مکې مکرمې ته به ولاړه سي، خو هلته به مسجد حرم ته نه ورځي، په خپله عماره کې به انتظار کوي تر څو دا ناروغي یې ولاړل، هغه وخت پوره سو، بیا به ورځي طواف وکړي. طواف اجازه ورته نشته. دا حیض مانع د احرام نه دی، خو مانع د طواف دی. طواف به نه کوي، بس هلته به اوسي. هر کله چې ناروغي ښه سو، بیا به ورسي طواف به وکړي، صفا او مروه به وکړي، بس عمره خلاصه سوه. او که چیرې داسې سوه
چې د حج په موسم کې په منځ کې ناروغي ورته راغله. په دې منځ کې دا په دې میاشتني ناروغي کې کولی شي چې مینا ته ولاړه شي، عرفات ته ولاړه شي، مطلق وقوف کولی شي، خو لمونځونه به نه کړي، او بیا بیرته مزدلفې ته راشي، جمرات وولي. دا ټول اعمال د دې اجازه شته، خو د طواف اجازه نشته. په کومه ورځ چې دې د اعمال پوره کړل چې میاشتنۍ ناروغي له منځه تللې وه، هغه دم د شکریې چې حلال کړي، رابسې طواف زیارت به وکړي، که نه انتظار به وکړي. او که چېرې داسې شوه چې د دې وخت پوره تیاره ځینې راتلل او طواف زیارت یې نه و کړی، طواف زیارت خو فرض دی، د هر څه علاج کېږي، خو د فرض عمل علاج نه کېږي. نو بیا فقهاو دا اجازه ورکړې ده که چیرې نور انتظار نه کېدی، وخت پوره سو، نو بیا به طواف زیارت د هغه حیض په حالت کې وکړي او بدنه به حلاله اوش به حلاله. وعلى كل الحال بعضې ښځې دا عادت لري چې کله د روژې میاشت راشي، وایي زړه مې غواړي چې دا ټوله میاشت روژه ونیسم، نو قسم ګولۍ استعمالوي یا دوا استعمالوي. دغه دوا استعمالول په دې نیت چې ټوله میاشت روژه ونیسم، دا علماو ښه نه دي بللي. که څوم روژې خو یې صحیح سوې، لمونځونه خو یې صحیح سوه، په دوو وجو باندې. یوه وجه دا چې دغسې ګولیانې حتمن دا نقصانات لري، یو څوک نسی کولی چې خپل ځان ته نقصان ورسي. او دوهمه وجه دا ده چې الله تبارک وتعالی یو چاته اجازه وکړل چې تا ته روژه خوړل جایز، تا ته لمونځ نه کول جایز. د دې معنا دا ده چې الله تبارک وتعالی د دغه ثواب تا ته درکوي، ته د الله حکم ته تغییر نه ورکوه. الله چې خلقت ته یو چا کړی دی همهغسې دې اوسي، په دې کې د الله حکمت وي، په دې کې د انسانانو لپاره ګټې وي. الله عز وجل چې طبیعي جوړښت د یو چا کړی دی، هغه ته تغییر ورکول نه دي پکار. دا د حیض اړونده ځینې هغه مشهور احکام وه. دا دوهمه خبره شوه. درېیمه خبره نو د دې آیت کریمه ترجمه او تفسیر دی. اوس راځو ترجمې او تفسیر ته. یسألونک دی به سوال ستا څخه وکړي عن المحیض، د حیض په اړه باندې. قلت ورته ووایه ای پیغمبره هو اذن، دا یو ضرر دی. ازیه اصلا تکلیف ته ویل کېږي، او دلته مراد د ازیه څخه قدر او محله، دا نجاست دی یا ځای د نجاست دی. فاعتزلوا النساء، تاسو د ښځو څخه لیرې سئ، فی المحیض، د حیض په حالت. ولا تقربوهن، تاسو دې ښځو ته مه نږدې کېږئ، حتی یطهرن، تر هغه مهاله چې دوی پاکېږي. اوس نو یوه مسله دا سته، که چیرې د یوې ښځې عادت 7 ورځې وي، مثلا د ناروغۍ څخه چې فارغه سوه، نو تر څو چې غسل یې نه یې کړي یا یو ادنا وخت د لمانځه ورباندې تېر سوی نه وي، د خاوند جماع کول ورسره جایز دی. او که چیرې د ښځې عادت 10 ورځې و، 10 ورځې د پوروالي سره جفت که څوم غسل نه یې کړي، بیا هم د خاوند جماع ورسره جایز. او دا مسله هم کتاب راوړې ده، که چیرې یو څوک په ناخبرۍ باندې د حیض په حالت کې د ښځې سره جماع وکړي، دا ګناه ده. او که خبرې ستره ګناه ده، که ناخبر وي په ناخبرۍ سره دا کار وکړي، بیا هم کفاره یې دا ده چې 1 دینار د صدقه کړي. 1 دینار چې په اوس بازار کې شاوخوا 20,000 کالداري قیمت لري، 1 دینار د صدقه. الله عز وجل فرمایي وایي تر هغه مهاله مه ورته نږدې کېږئ تر څو چې دوی پاکېږي. فاذا تطهرنا، کله چې دوی پاکې سوې، فاتوهن، تاسو راتلل و دې ښځو ته وکړئ، من حیث امرکم الله، د هغه لارې څخه چې الله عز وجل تاسو ته حکم کړی دی. یعنی دا چې د ښځې سره د جماع چې کومه طریقه ده، پر هغه باندې تاسو یو ځایوالي ورسره وکړئ او د لیواتت د دې څخه ځان وساتئ. ان الله یقینا، الله پاک، یحب التوابین، توبه قبلونکي خوښوي، ويحب المتطهرین، او هغه کامل پاکي کوونکي چې د نجاستو د مرداریو څخه لیرې پاتېدونکي وي، پاکوالي خوښوونکي وي، داسې کسان الله خوښوي. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. په دې ځای کې الله تبارک وتعالی یو بل حکم بیانوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته د ژوند په هر اړخ کې تمام احکام بیان کړي دي، د الله د لوري څخه یې راوړي دي. هغه که په نکاح کې وي، هغه که د خپلې مېرمنې سره د ګزارې په اړه وي، که تجارت وي، که د خلکو سره په راشه درشه او ګزاره کې وي، په ټولو اړخونو کې هیڅ اړخ داسې نه دی پاته سوی چې پیغمبر
صلی الله علیه وسلم خپل امت ته لارښوونې نه وي، خو تر اسلام مخکې جهالتونه وه. بعضې کسان داسې وه چې د ښځو سره لواطت کول هم جائز بلل. یهودو بیا دا عقیده درلودل چې یو څوک د خپلو ښځو سره جماع کوي نو یوازې به مخ په مخه وي، او که چیرې جماع د خپلې ښځې سره په قبول کې وکړي خو د مخ بخیره بل طرف اغتجاع پر اړخ یا پړې مخې، دا یې ناجائز بلل. الله تبارک وتعالی دا آیت کریمه نازل کړي چې ښځې ستاسو دپاره کښت، تاسې د خپل کښته څخه استفاده کولی سي، تاسې د خپلو ښځو سره جماع کولی سي د هغه طرفه چې الله درته اجازه کړې ده. نو چې تاسې په هغه ځای کې چې الله درته اجازه کړې ده چې قبول دی په هغه کې جماع کولی سي، په هر طرف باندې هغه قیام، قعود، ارتجاع، اقبال، ادبار، دا څو شیان یې رانقل کړي. خو لواطت کول حرام دي، ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي نساؤکم حرث لکم، ښځې ستاسې دپاره ستاسې کښت، فأتو حرثکم، تاسو خپل کښت ته راتګ کوئ، انا شئتم، څنګه چې ستاسې خوښه وي، او وقدموا لانفسکم، او وړاندې استوئ څه هدایاوي د اعمالو لانفسکم، د خپلو ځانو دپاره. قیامت ورځ چې راځي چې لا تاسې نه یاست تللي، لا مو د دنیا رخصت نه یې اخیستی، تاسې څه اعمال واستوئ چې هغه بیا ستاسو دپاره توشي سي او ستاسو د ژوند د سمولو لپاره وسیلې سي. څه نیک اعمال وړاندې واستوئ. واتقوا الله، د الله څخه وویریږئ. واعلموا، تاسو پوه سئ، ان په تحقیق سره کوم تاسو ملاقو، د الله سره ملاقات کېدونکي یاست. او وبشر المؤمنین، او مؤمنانو ته زیری ورکړه چې څوک د الله عزوجل اطاعت کوي، د الله احکام مني، هغه ته زیری د جنت ورکړه. او دا ورته ووایه چې تاسې د الله سره ملاقات کېدونکي یاست، اعمال مو ښه دي، تاسې به د هغې ورځې د سختۍ خلاص یاست. او کم کسان چې اعمال یې بد دي هغوی به په هغه ورځ باندې سزا ویني، هېڅ فرد خلاصېدلی نه شي. ښه اعمال څه دي؟ د الله دا احکام چې زده یې کړه او په خپل ژوندانه کې عملي کړه، دغه احکام چې دې په ژوندانه کې عملي کړل، بس د هغه نیک انسان دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.